فکبر تکبیر به ووایي. او تکبیر څه ته وایي؟ الله اکبر. سوال و دې کې د صحابي په دې مسله نه دی پوه، او رسول صلی الله علیه وسلم د دې امت استاد دی او د ټول امت دغه شاګردان دي. هغه اوس خپل شاګرد ته مسله ښیي چې مونځ به ګوره ګوره داسې کې یو دس به ښکلی وکړي، بیا به قبلې ته مخکې، بیا به الله اکبر وي. سوال په زړه کې دا راځي یا رسول الله نیت ته ورته ونه ښو، نیت به وکړو چې ته بیا داسې وایي چې نیت مې کړی زړه د خلاصه 2 رکعته مونځ د وخت مونځ او په دې امام پسې شاته په حاضر امام پسې شاته او قبلې ته مې مخ دی او بر اسمان دی او لاندې ځمکه ده او خی طرف ته چې دی محمد ولاړ او ګس طرف ته خالد ولاړ او الله اکبر وی نه خو ته چې وی نه خو نه څه نشته او موږ د په مخه وایو په دې بیان کې چې ګوره مسله ته توجه شو چې دا نشته، قرآن کې نشته، حدیث کې نشته، صحابون نه نقل، د څلورو امامان نه نقل، د علماو نه نقل، مشرانو علماو نه. وی زمونږ مولوي صاحب خو وایي دا ډېر عجیبه سړی دی. ګوره د پیغمبر په مقابله کې خپل مولوي صاحب یادوي، اول خدا دی، دویم د خپل مولوي صاحب سره کښېنه، د هغه نه تپوس وکړه وګوره ته یې ماته وښایه ځه. او زه دا چیلنج ورکوم چې نوح علیه السلام عمر د چا شي که نه 1000 کاله موږ دا نشي ثابتولی. او زموږ عمرګره ډېره مخکینۍ خبره تقریبا نه 4 کاله مخکې 15 په روجې کې ما په یو جومات کې بیان وکړو او په دې بیان کې ما دا ووایي چې نیت نشته. دا کس ماته زه به د مولوي صاحب نه تپوس کوم، دا ډېره ښکلې طریقه ده. موږ غواړو داسې موږ داسې مسلمانان پکار دي چې کله یو مسله واوري د هغې تحقیق وکړي، هغه بل طرف سره هم کښېني، ده سره هم کښېني، که مسله واضح بس په هغې عمل کوي. موږ داسې مسلمانان پکار دي، زموږ داسې نه دي پکار چې بس ته ځه زموږ خپل مولوي صاحب شته. نه دا غلطه خبره. ما ته زه به ټلیفون وکړم، زه به تپوس وکړم، ډېره ښه ده. او ما چې څه وو بیا ما ته سبا په دې درس کې به مخامخ د ټولو په مخ کې ووایي. که هغه ثابته کړې وه نو زه به د ټولو په مخ کې خبره غلطي ومنم او حق به قبول کړم، ځکه چې مسلمان ګرځي په حق پسې. زه مې انسان یم، ما نه خطا کېږي. وی صحیح سبا د جمعه پسې راغی، بس ټول درس په مخ کې هغه دا خبره ما ته کړې وه. وی ما ټلیفون وکړو او مولوي صاحب سره مې رابطه وکړه. ما ورته وویل چې مولوي صاحب د منظر امې شتي که نه؟ هغه وایي چې دا خو شتي. وی ما چې دلته یو مولوي صاحب دی او هغه وایي چې دا نشته، نه په قرآن کې شته، نه په حدیث کې شته، نه د صحابو نه ثابت دي، نه څلورو امامانو نه ثابت دي، نه د مشرانو علماو نه ثابت دي. او خو داسې خبره کوي. نو ته داسې مهرباني وکړه چې ما له دغه آیت راکړه یا دغه حدیث حواله راته راکړه چې زه هغه ته وښیم او د ټولو خلکو مخکې به غلی کړم. وی هغه ما ته په جواب کې ووایي چې دا داسې لنډې مسلې نه دي، زه به د دغه مولوي صاحب سره کښېنم، موږ به مخامخ خبرې وکړو. نو ما چې مولوي صاحب ته اوس عجیبه خبرې کوي، په سعودي کې ته پاکستان کې به کوم ځای کې به کښېنې، خو ته اوس داسې کار وکړه، اب هم بیا څه ترتیب جوړ کړو، خو ته اوس دومره کار وکړه چې ما له دغه حواله په اختصار سره راکړه چې زه هغه ته وښیم. وی ما ته وایي چې ګوره دا د عوامو خبرې نه دي، دا غټې مسلې دي، په دې کې علماو کښېني. وی ما ورته چې ګوره زه تا ته دا نه یم چې ما ته پوره علم وښایه، خو صرف راته دغه حواله په اختصار سره ووایه، په دې کتاب کې حدیث دی او د قرآن دا آیت نمبر دی، بس خبره ختمه شوه. زه به هغه ته ووایم بیا مخکې کار دغه دی، که مني نه مني بیا دغه د خپل دغه دی، خو زه به د حق بیان کوم. وی خیر اخره پوره خبره تاوله راتاوله او ما له جواب رانکړ. دا خبره هغه ما ته ټولو به مخکې وکړه او دا یې ومنله چې په دې خبره باندې هېڅ دلیل نشته. او دا زمونږ یو ملګری دی حلیم دی د بنګلادیش، هغوی زمونږ یو ملګری و، ساده غوته کې سړی و، دا مسله یې زده کړې وه زمانه چې د مانځه نیت نشته او په دې هېڅ دلیل نشته. نو بیا جومات ته ورغی، په جومات کې ناست دی، لمونځ یې کوو. نو ده دا نیت ونه کړو، دا نیت یې ونه کړو. نو خلکو په اعتراضات شروع کړو، ده ځانغلی کړو. بله ورځ چې بیا مانځه ته راغی نو د خلکو خو ټولو ده ته کتو چې دې نیت کوي که نه کوي، ځکه چې په تېر شوي پېر خو موږ ښه ده به وکړی. نو ده چې شروع کړه بس نیت مې کړی زړه د اخلاصه د 3 رکعاتو د وخه مونځ، دا ما ته صحیح یاد هم نه، خو داسې وایي. او په دې امام پسې شاته او قبلې ته مې مخ دی او له پاسه ټیم لګېدلی، ځکه په جومات ټیم و او له پاسه ټیم لګېدلی او لاندې چټایي ده او ښی طرف ته راته پته نه چې څوک دی او ګس طرف ته راته پته نه چې څوک دی. الله اکبر. چې کله سلام وکړو ټولو ته بیا کتو، هغوی بیا سره ګورې نیت مې وکړو.
پرون چې منه کو تاسو نه پوهه نن چې موږ به ویته کې دا څنګه وی چې له پاسه ټیم له لاندې چټای ده دا به کې کوم ځای راوستي مې چې خوشتي بږي خیر وغولي کې او زلي کې ما ته چې مولوی سي په شبوش او مولوی سي په محراب کې سم دنه شوی چې دې مسله غل روانه او ته مخته چې مولوی سي له مسله لاړې او صدقان خلک د مؤمنانو په فطرت دي غالبا د مولانو خراب کړي او د خلکو کم کمي یبس موږ مولوی سي په شورو مولوی سي برو خبره تاوال راټول خو د خلکو ته وی چې ګوره دب نیت کې نن دامو چې لپاسه ټینګ ولاندې چټای ده او ګسره ته پته شوک ته خیته پته شوک ته الله اکبر دسی ویلي ته د دوه هجده بګی نشته هغه څه خو سمون چې د شتیو د مولوی سره نشه دی وای یو مولوی سره د بګشتي کنه یا مولوی سره بدلې شو کړي به کم ذکی دي په کم ذکی دي چې دا خبره کی یاغه ته چې په اقا حدیث کې دي اکم کې چې تاسو غنیت راغلي دا غنه د فکر خلان دي هغه حدیث کې دا کوم کې استاسو رانه تر غلې خدای نه فکر خیلان دي خلکو مولوی ته تر کتاب راول چې تاسو ته اوس پته ولري چې فکر خیلان دي تشتی کنه مولوی سره کتاب کوم ځای حدیث کوم ځای کې ابو مولوی سے باندې شنه خلل روانه چلای دې غیر کې دا کوم د مصیبت را وسدل تر راغی نو دا غي درسه په ټیم باندې الحمدلله نیم جمعه نیم نزيات دا مسله ومنه او مولوی سے سره د قسم کوز نیولو او کتاب نشه غوته وی مولوی سے که زما د نیت خراب دا کوم چې ما وی یو تر واله ستاسو کوم نیت چې کوم کتاب کې راغلی کوم حدیث کې راغلی فکر خلان دي زما د نیت لیکل وزلته کوم ځکې دي هغه بل نشته نه دا به کوم ځکې وخ خبره مې دې پورې کوله چې د نیت نه په قران حدیث کې نشته بل نیت څه ته وی د زړه ارادې ته وی نو خلک دي څه وی چې کور کې تنګ شي بهر دروځي سره بهر دروته وی زړه مې شو او زړه مې وی چې بهر ته وځه سمې زړه مې دې څنګه چې جيبي وی جيبي وی زړه مې وی چې بهر ته وځه تنګ شي زړه راته چې د پلاني به شورش ته پوښتنه کې زړه راته چې راګاډه والا زړه راته چې داوکا دا ټول دې ته راته وی خاطر چې جمعه ته منځ راته او دستي وګولي ته چې دې پیزار دې مخفوق لو وروته ولي جمعه ته لار چې تاني ولي ولي او د جمعه ته چر دنه شو ولي او به چې د جمعه کې انتظار کې څه نه شي ټول جواب څه دی منځ ته نه شي یعنی نور څه ته وي حدیث څه څه لیدل چې دغه کې دا منزل رواني او جمعه تر دنه شته ته پوښتنه کوي څه یاره پته راته نشته وسه پوری نیت وکړو دې ستاسو چې لیدل ها چې منزل باندې نشته به وړوړي لپاره نیت کې وړوړي د ځکینی چې نیت میکړې سره د اخلاصه سلو ډوډۍ بخورم او د غوښې انګول راته پروت دی او بو پکې سکمه او خیتر د پلانې کې څه د پلانې بسم الله او کټر مونږ واه خو زړه دی ته چې د سفرې ته کېنه سلاسونه دی وینځل ولي کېناستي اسره پاره ډوډۍ پرته ته نیت وای کنه د نیت په خله باندې د یو عبادت ته پرم په نیت په خله باندې نشته د یو عبادت ته پر نیت څه کوم ځکه دی پس راکړي دغه خبره ده ته نیت څه ته نیت څه به جواب وي چاته وره اګه دې مالي څه جواب نشي راکړی چاته او پیر ما دي محکمې سره سهار موږ درځي کې جمعات کې کو یو په خوا کې را سره کس ودرې چې امام الله اکبر وي او دې اته आवाजونه دي زموږ ته به دغه شو مې سره نیت وکړو چې سلام وکړم او سلام وکړم څنګه خیر الحمدلله نو ته پوښتنه کولې شم یو ما ته ماته ګورې چې دوه رکعاته موږ کو قبلې ته نه تاسو هم نه مې به دې بل مرګري چې اور ولا خو چې نه غته هم سنوي مې دې امام ته دې نه امام ته نو ما چاته دې الله دې الله دې په کو چې لږه ګورې دوه رکعاته موږ کو قبلې ته بالکل هغه سره جواب نه ما ته دې مې نه وي دته دې نه وي امام ته نه چاته دې وي ځان سره لګي ځان سره ولې خبرې کوي ځان سره څه خبرې کوي لیونی خبرې کوي نه ته چاته لګي د قیو جواب ورکړي چې الله ته لګي او الله په قران کې د خپل ځان مبارک سوز يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله د سترګو خیانت پیژني او زړونو کې چې دنه سپرتی هغه الله پیژني د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله ته دا پته و چې دا محمد
چې د ماسوتن منزل زی نه دی به د مونږ خالص زما دپاره کوي که د بل چا دپاره به کوي دی به قبلي ته مخ کوي که نه به مخ کوي دی به څلور کوي که درې کوي دا الله ته هغه وخت نه پته الله ته دا علم د هغه سره د مخکې نه دی او د همیشه دپاره د هغه سره د علم دی نه موږ چاته وایو چې سوره څلور رکعاته کوم دوه کوم پنځه کوم دا ټول غلطې خبرې د روژې نیت د ځینې خلک کوي ځینې خلک د جنازې نیت کوي د جنازې هغه سمه یو پړپړه ده اوږده د جنازې هغه مونځ لنډ دی خو هغه نیت یې څه دی نیت یې اوږد دی او زموږ یو ملګری دی ډېر ښکلی مثال به هغه ورکړی هغوی د دې نیت او د دې منځه داسې مثال لري که د سړي برید چې د ګیرې نه اوږده وي ګیره دومره اوږده نه وي څومره چې برید اوږده وي هغه مونځ دومره اوږد نه دی څومره چې نیت اوږد دی ډېر خلک د هغې د لاسه تاسو د خیال کړی دی د بڼ کې او د دغه کې د مقبره کې او دیره کې او دې ځینې کې پټېږي را پټېږي ولې نیت ولې نه ورځي په ګټه به نه شي غټ سړی وي غټ پټ او چې کله مونځ ختم شي بس بیا به راشي ښخول نیت ولې نه ورته نو چې سړی راشي او دغه نیت یې په زړه کې به جنازې مونځ کوو نو څومره خلکو ته به اساني جوړی شي نو دې ذکر رسول صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته نیت نه دی ښوولی